بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې موږ هر ورځ د میډیا او خلکو څخه منفي خبرونه لرو، مګر نن داسې یو مثبت خبر او زیری در وړاندې کوو چې په اوسني وخت کې د هر چا ضرورت دی. هغه دا چې په نړۍ کې روسیه لومړنی هیواد دی چې په دې وتوانېد د کورونا ناروغۍ په خاطر باندې خپل درمل جوړ کړي او دغه درمل مارکیټ ته راوړي. د دې نوم د دې درمل نوم اویفاویر دی چې دوی دغه د کپسول او د انجکشن په طریقه باندې تهیه کړی دي. په دغه درملو باندې چې کوم تحقیقات روان و، تقریبا 10 ورځې امتحاني دوره و. په دې کې دا ولیدل شو چې په دې 10 ورځو کې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او د دې دوا موثریت ډیر زیات دی. د ویروس تقریبا په 4 ورځو کې دغه ناروغي درمل نه کوي، یعنی 4 ورځې وروسته که تاسو یو ناروغ ټیسټ کوي په هغه کې د کورونا اثرات نه او منفي. بل دا د دې هغه قوي قدرت چې کوم یو د ویروس په مقابل کې لري د 80% نه زیات موثریت لري او دا په د ټولو خلکو په وجود کې دا ثابته شوې ده. او په 40 هغه ناروغانو کې چې دغه درمل ورته تطبیق شوی و، 15% کسانو په 4مه ورځ د دې هغه ټیسټ منفي و. او کوم ناروغانو ته چې اویفاویر ورکړل شوی دي په 3مه ورځ باندې د دوی هغه تبه د منځه تللې ده. کوم یو چې په نورمال حالت کې تقریبا 6 ورځې په دوام کوي. دغه دوا د مسکو او د هغې شاوخوا تقریبا په 10 ښارونو کې تطبیق شوی و چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. خپله RDIF چې د روسیې یو د انویسټمنټ اداره ده، دوی اعلان کړی چې اوس دغه د درمل په رسمي ډول په روسیه کې راجستر شوي دي او د جون په میاشت کې به جاپان هم دغه درمل راجستر کړي، ځکه چې رهبري او لیډرشپ یې د جاپان سره هم ده. همدارنګه دوی اعلان کړی چې اوس مهال د میاشتې 80,000 کورسه دوا به دوی تولیدوي چې په 11 د جون به د روسیې ټولو شفاخانو ته دغه درمل توزیع شي او د کال تر پایه دو په پلان کې لري چې د خپل ځان لپاره 6 لکه دوزه دغه درمل جوړ کړي. نو بیا هم دو په زمن کې دغه اعلان کړی چې د نړۍ کوم هیوادونه وغواړي چې او تقاضا ترې نه وکړي، دو په دغه لپاره دغه درمل ورته جوړ کړي او مرسته وکړي. نو په فعلي حالاتو کې زمونږ د افغانستان د دولت د رهبري او د مشرانو نه دا هیله ده چې په کابل کې د روسیې سفارت او د افغانستان سفارت چې کوم یو په روسیه کې دی، د دواړو ډیپلوماټیکي لارو چارو نه دوی باید د روسیې دولت سره په تماس کې شي ترڅو وکولی شي چې د افغانستان د وګړو لپاره چې په اوسني وخت کې اشد ضرورت دی او ویروس ډیر زیات خور شوی دی دغه درمل راورسي.